سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستاني چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهراً د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پوله سبا له 7 بجو څخه پرانیستل کېږي، نو ټول کارکوونکي دي په خپلو شفټونو کار ته راشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان همداراز وایي چې د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو وروسته به لومړی د دوی له لوري مسافرو او بار وړونکو موټرو ته اجازه ورکول کېږي چې د افغانستان خواته واوړي. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو په تېره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان لیکودی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. تر اوسه پورې په دې یوه هفته کې تقریبا $2 میلیونه پورې تاوان د دواړو خواو سوداګرو ته اوښتی دی. هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. لیکودی همداراز ویلي دي کو څه هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان له لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړی، خو د تورخم لار نسبتا لنډه ده او سوداګرو ته ارزانه تمامیږي. دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونیو لارې نه بندیږي. نو هیله لري چې د دوو هیوادونو چارواکي خپلې سیاسي ستونزې له سوداګرو هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارزافیر عبید الرحمن نظماني څخه وغوښتل چې ټرانزیټي لارې پرانیزي او د افغانانو نیولې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یوه صوتي پیغام کې وویل په دې کتنه کې دواړه لوري ټینګار وکړو چې د یادو موضوعاتو د تورخم دروازه او د افغانانو نیونې د حل په اړه ژر تر ژره اقدامات ترسره شي او په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یوې اعلامیه کې د تورخم لارې بندېدا د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی ویلي وو چې پاکستان عموما هغه مهال ټرانزیټي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي، خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپلې خاورې د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه نشي منلی.